بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان نیوز درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ 15 برخه ته خراغلاست. 15 ماده د تطبیق مرجع د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د دې قانون د حکمونو د تطبیق مرجع ده. دا ماده څرګندوي چې د دې قانون د عملي کولو او پلي کولو مسؤل او صلاحیت لرونکي ارګان او بنسټ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند احکام تطبیقوي د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت دی. دغه ماده یو بنسټیز اصل بیانوي او هغه دا چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ټول احکام باید له یو مشخص دولتي مرجع له لوري تطبیق شي څو د تداخل خپل سره او یا بې نظمۍ څخه مخنیوی وشي. په ټوله کې د دې مادې موخه دا ده چې د قانون د پلي کولو لپاره ځانګړې مرجع تعریف کړي او یو ځانګړي وزارت ته وسپاري او دا هم واضح کړي چې دا وزارت د قانون د تطبیق او څار مسؤلیت لري. د افغانستان نیوز درنو لیدونکو او څارونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ دوام لري. لموږ سره پاتې شئ او د دې برخه په لایک او شیر کولو سره دا مهمه لړۍ تر نورو ورسوي.